یو شمېر ننګرهار میشتي او ټولنيز فعالان وایي له تیرو 2 ورځو راپدې خو د ښار په بیلابیلو ساحو کې هدفي وژنو او چاودنو دوی اندېښمن کړي. د دوی په باور د ننګرهار امنیت قومندانۍ او کشفي ارګانونه په دندو کې پاتې راغلي. مسلکي پولیس نشته دی و څه خبرې چې دا د کومه لاره نه چې همدغه خلک را نیولي دا د کومې خوا نه راځي. باید د چې مکمل داسې مسلکي کسانی چې وی ګوري ګاډي پولیس خو دې ته وایي چې د هغه جینه وګوري مجرم پیژني چې دغه مجرم دی. نو خالی داسې هوا په هوا ګوري ولته په چوکیګانو کې ناستي او چای او پیپسیانې راځي او بس خلاص نور څه دغه نشته دی. دغلته واقع وشو ماموریت داسې وروسته راغی وروره جانه نیم ساعت بعد راغی دا معامله یې داسې وکتل او دغسې ځان وژونکي دغه خلک ډېر شوي دي وروره جانه او بېګناه خلک مړه کړي د مخنیول پکار ده. بل پلو ننګرهار کې ټولنيز فعالان وایي د ولایت او امنیت قومندانۍ په څو مترۍ کې د خلکو وژل کېدل د پولیسو په بېغورۍ دلالت کوي. دوی همداراز زیاتوي ننګرهار ته د هر چارواکي پر راتګ هدفي وژنې او چاودنې زور اخلي چې لامل یې د مافیایي کړیو شتون بولي. دوی له امنیتي او کشفي ارګانونو غوښتنه لري چې د دا ډول پیښو په مخنیوي کې د جدي ګامونه پورته کړي. او تاسو وګورئ کله چې د په یوه اداره کې بدلون راځي که په امنیتي ادارو کې راځي مثلا په ولایتي اداره کې راځي دغه مافیایي کړۍ خپل زور ازمایي فشار واردوي په اداره باندې هم په والي هم په امنیت قومندان هم په بل باندې په دې خاطر چې کومه مخکې کومه مثلا د مخدره موادو کاروبار یا قاچاق چې دوی کوي یا مثلا د ډونر پیسې ترلاسه کولې یا د نورو نامشروع لارو پیسې ترلاسه کولې هغه چې په بند شي بیا دوی خولې لګوي او دا نه ګوري چې مثلا دا عالم دی او که دا ولس دی او که دا پولیس دی بس په ټولو باندې خولې لګوي او غواړي چې فشار وارد کړي بیرته هغه امتیاز واخلي. طبعا د ښار چې امنیت خرابېږي او د ناامنۍ پیښې زیاتېږي دا د ولایتي ادارې د امنیتي ارګانونو او د ملکي ارګانونو په ضعف باندې دلالت کوي. که په ننګرهار کې امنیتي وضعیت خرابېږي دا په دې معنا ده چې د ملي امنیت اداره او نور امنیتي ځواکونه جمع والي دوی خپلې وظیفې په سمه توګه نه دي اجرا کړي ځکه نو د امنیت وضعیت خراب شوی دی. په ورته مهال د ننګرهار امنیت قومندانۍ ویان فرید خان په جلال آباد ښار کې د امنیتي پیښو د رامنځته کېدلو په اړه وایي. چپیار ولسوالۍ کې موږ د دولت مخالفینو ته درانه مرګ ژوبله اړولې ده د دې توانایي نه لري او دې بیا هم دې کوشش کوي چې په ښار کې ناامني رامنځته کړي او دغسې هدفي وژنې وکړي. موږ کوشش کوو چې دغسې مخنیوي مخه ونیسو د دغه مشکله او دغه موږ ونیسو. باید یاده شي چې د ننګرهار امنیتي چارواکي په وار وار د داسې پیښو د مخنیوي ژمنې کوي خو په عملي کولو کې پاتې راځي. د خلکو په وینا د هر قومندان پر راتګ د امنیتي وضعیت د ښه والي ژمنې کیږي خو عملي بڼه نه ورکوي.